السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، فرنی ویډیو کې د فیسبوک یو څه کوم نوی اپشن چې زیاته کړی دی، یعنی فیسبوک نوی اپډیټ چې کوم اپشن په هغه کې زیاته شوی دی د هغه طریقه درزه کوم. د ویډیو تر اخره وګورئ. په د ویډیو کې به تاسو د فیسبوک کوم نوی خوندور څو سیټینګ چې دی دا زده کړئ. نو دا ویډیو حتما له خپلو دوستانو سره شریک کړئ ترڅو تاسو خوږه ملګري هم همدا طریقه زده کړئ. که چېرته تاسو دا ویډیو د یوټیوب نه ګورئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که چېرته تاسو دا ویډیو فیسبوک کې ګورئ نو زموږ فیسبوک پاڼه حتما در سره لایک کړئ. ورځو همدې یو دوه سیټینګ دي. ګورئ دوستانو، کله غواړئ دا اپشن تاسو په خپل هغه کې زیاتې کړئ نو تاسو تر ټولو اول پلی سټور ته لاړ شئ یا بل ځای څخه خپل فیسبوک چې کوم دی هغه اپډیټ کړئ. نو د دې اپډیټ کولو لپاره فیسبوک پلی سټور کې ولیکئ، دلته کې به تاسو ته اپډیټ درکړی وي. په اپډیټ باندې چې کلیک وکړئ نو دا اپشن به ستاسو په فیسبوک کې هم زیاتې شي. ګورئ دا کم اپشن دي. کله چې تاسو خپل پروفایل ته لاړئ، خپل پروفایل کې دلته کې لاندې راشئ، دلته کې تاسو ته یو سیټینګ اپشن درکوي. په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دلته کې تاسو خپل ټول تصویران په یو کلیک سره ډیلیټ کولی شئ. دلته کې تاسو ته کوم پوسټونه چې دي هغه تاسو سلیکټ کړئ. سلیکټ کول وروسته دلته کې لاندې تاسو ته د ډیلیټ اپشن درکوي. په ډیلیټ باندې چې کلیک وکړئ تاسو ټول پوسټونه چې کوم دی ډیلیټ بشي. خو تاسو دا خبره په یاد لرئ چې کوم ستاسو پروفایل تصویر دی هغه ما سلیکټ کوئ. که هغه مو سلیکټ کړو بیا به تاسو ټول تصویران په یو کلیک سره نشئ ډیلیټ کولی. نو تاسو صرف پروفایل تصویران چې کوم دی هغه نشئ ډیلیټ کوه. نو څومره پوسټونه چې وي هغه که تاسو شیر کړي وي یا کم رنګ پوسټونه تاسو په خپل پروفایل کې کړي وي هغه تاسو په یو کلیک سره ډیلیټ کولی شئ. دا هم یو خوندور اپډیټ دی د فیسبوکو. بل دوستانو، تاسو ګورئ په سټوري باندې چې کلیک وکړئ، دلته کې نور هم ډېر اپشن درکوي وي، خو دلته کې تاسو ته فول اپشن چې کوم دی دی زیات کړی دی. په دې کې تاسو یو سوال چې کوم دی کولی شئ په سټوري کې، یعنی دلته کې تاسو د یس نو په ځای هم څه لیکل چې غواړئ لیکلی شئ. لکه مثلا دلته کې مونږ لیکو هو نه. دلته کې که زه اوس ولیکم چې زما مطلب زما معلومات تاسو خوښیږي یا نه، نو په دې طریقې سره کله چې دا پوسټ وکړئ هلته نه هغه کسان بیا تاسو سټوري پوسټ ته رایه درکولی شئ چې یا هو یا نه. نو همدغه شان دوستانو نور هم یو ډېر د فیسبوک اپډیټ دی نوی. که چېرته غواړئ تاسو ته ویډیو پې جوړه کړم، دا ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ. بله څه پوښتنه کول غواړئ هم یې راته کمنټ کوه شئ. انشاءالله زه روانې ویډیوانې ستاسو ته په هغې معلوماتو باره کې جوړوم. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ، لایک یې کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.